وخت تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د رسنیو اړوندو ریاستونو مطبوعاتي مسؤلینو او خبریالانو سره د لا ښې همغږۍ په موخه غونډه جوړه شوې وه چې په دې غونډه کې د یاد ریاست رئیس د ژورنالیستانو همغږي وستایله. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ویلي د پاکستان مهاله حکومت له دې وروسته له افغانستان سره پر ټولو لارو د یو سند رژیم پلی کوي. جان اڅکزي ویلي پر ویزې تګ راتګ د پاکستان د ملي امنیت مسله ده او زیاته کړې ده چې دا پریکړه په هره بیه او د هرې قربانۍ په بدل کې پلی کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې 15.2 میلیونه کسانو سره د مرستو لپاره 670 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین خبرداری ورکوي او وایي چې اوس مهال په دغه هیواد کې په هرو دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د تخنیکي چک پر مهال یې د 18 غیر معیاري موټرو ترانسپورتي فعالیتونه ځنډولي دي. یاد وزارت ویلي د تخنیکي خدمتونو د خوندیتوب ریاست د کابل ښار په ترمینلونو کې د 283 موټرو تخنیکي وضعیت کنټرول کړی چې د ډلې د 14 موټرو اصلاح وشوه او د 18 نورو ترانسپورتي فعالیتونه د تخنیکي ستونزو د حل په موخه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه به روان زیږدیز کال کې 1.6 میلیونه خلک ژوند ژغورونکو بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دغه سازمان مشر د 2024 کال لپاره د نړیوالې بسپنې راجلبولو په ناسته کې ویلي چې سازمان یې په پام کې لري دغه کال کې 80 میلیونه خلکو ته بشري مرستې ورسوي، خو په خبره دا چاره د هیوادونو او بنسټونو له بسپنې او مالی ملاتړ پرته نشي کولای. د هغه په خبره یادو کسانو ته د مرستو رسولو دا بهیر 1.15 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د هند د بهرنیو چارو له وزیر جې شنکر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. افغانستان په 2023 کال کې له روسیې څخه څه باندې 428,000 ټنه ګاز او تیل وارد کړي دي. د یونان او نړیوالو کښتیو تګ راتګ په اړه د دغه هیواد ورځپاڼې ویلي چې تیر کال افغانستان ته د روسیې د ګازو 2 برابره او د تیلو صادرات 3 برابره زیات شوي دي. د دغه ورځپاڼې د معلوماتو له مخې په همدې موده کې له روسیې څخه څه باندې 103,000 ټنه اوبلن ګاز او 325,000 ټنه تیل وارد کړي دي. له هیواد څخه بهر د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په غزه تړانګه کې باید سمدستي بشري اوربند ترسره شي. ګوتریش په یوه اعلامیه کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید سمدلاسه په غزه کې بشري اوربند ته لاره هواره کړي څو په دغه تړانګه کې د ملکي وګړو بېسارې مرګ ژوبله او بشري بحران پای ته ورسیږي او د بندیانو په ټولې سیمه کې د ترینګلو حالاتو د پراخېدو مسله حل شي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې په سودان کې د نه میاشتې شخړې له امله 7 میلیونه او 400,000 کسان بې ځایه شوي دي. اعلامیه وایي د سودان په مرکز خرطوم او ختیځو سیمو کې د وسلوالو او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی او شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې تېره میاشت د کډوالو شمیر له 610,000 څخه پورته و. د وخت تلویزیون درنو لیدونکو دا د نن ورځې مهم خبرونه، تر بیا ښه وخت.